Welcome, خرالاس خوش آمدید. د خوشحال خان خټک په یاد مشاعره د پښتو ژبې ستر شاعر او ملي اتل. نه غیرته پښتو اغیار یوړه د دونه بچې زه ګیله من یم پښتنونه. I come from the famed Khatak tribe, equally skilled as a scribe. Hailing from a mountainous terrain, our people wield a fertile brain. پاره خوا چې د خوشحال د تورشلنګ تلی دی، د ننګیالو ورپسې هلته کې غورځنګ تلی دی، په لروبرې درز د تورې د تفنګ تلی دی، کوم خوا چې تلی زمانې سره په جنګ تلی دی. چې حساس شي نو شاعر شي، چې شاعر شي قدردان شي، په نبضونو باندې پوه شي، د نبضونو ترجمان شي. راځئ چې اول ځان باندې ماتم کړو ملګرو، بیا پسته به د نورو خلکو غم کړو ملګرو. راځئ چې اول ځان باندې ماتم کړو ملګرو. ژوندونه ډېر د ستړی کم دردونه دي بې شماره، خندا مې نصیب نشوه ډېر غمونه دي بې شماره. که سل ځله سترګې سرې کړم خپل یار ته، داسې نه راځي اشنا زما دیدار ته. Khushal Khan Khatak was born on 1613 in Khyber, pakhtonkhwa area, which currently is Pakistan. He died in the same area in 1689. His life can be divided in three parts, which was his childhood, then working and fighting for Mughals, and third part is to fight against Mughal and uniting Pashtun tribes. He was the greatest Pashtun poet and a warrior. He also has a poem in Farsi and Dari languages as well. It's estimated that he wrote more than 200 books. His poems and books are about different topics such as health, religious, love, culture, hunting, philosophy, and travel. He contributed a lot to Pashto language, and some of his books are translated to English, Arabic, and Dari. خدای دې وکړي چې مشاعره مو خوښه سي او له ټولو شاعرانو څخه یو جهان مننه په دې پروګرام کې اشتراک وکړو. دا یو نظم مالکله دی. ما خوشحال بابا په خوب کې ولیدو، ډېر خفه ښکارېدو، ډېر خفه و. ما سره یو څو خبرې وکړې چې هغه تاسو ته زه د نظم په شکل کې پیش کوم. نظم څه داسې دی. خوشحال بابا ما ته وویل: نه غیرته پښتو اغیار یوړه د دونه، نه غیرته پښتو اغیار یوړه د دونه، ای بچې زه ګیله من یم پښتنونه. راشه وګوره بچې زما مزاره، او چې تړو کې د پروت یم خوار او زاره. زوړ ګمبت یې زما روان کړو په تلواره، نوی جوړ کړلو بغیر د دروازو نه، نوی جوړ کړلو بغیر د دروازو نه. ای بچې زه ګیله من یم پښتنونه. ما د دی په سرور سره کړو جنګ، زه د دی سره ولاړم څنګ په څنګ. همیشه مې په دی کړی د ډېر ننګ، خپلو پرېښوم څه ګیله به کړم پردونه، خپلو پرېښوم څه ګیله به کړم پردونه. ای بچې زه ګیله من یم پښتنونه. ما ورته وویل بابا خفه کېږه مه، او دا جواب یې ورکړو: لا تر اوسه وتې نه دي د تیارو نه،
لا تر اوسه وتي نه دي د تیارونه ای بابا ګیله من نشه پښتنو نه تا پرېښه ورته علم د حکمت دی هم د تورې د قلم هم د غیرت دی هر یو شعر دې پیرلی دا جرت دی چا فایده حاصله نه کړه ستا نغمونه چا فایده حاصله نه کړه ستا نغمونه ای بابا ګیله من نشه پښتنو نه نن اغیار قومونه ګرځي په اسمان کې پښتون ځمکه باندې ګرځي په تاوان کې بې لالچه د نور څه نه ویني په ځان کې ځکه خلاص نه شل تر اوسه دشمنونه ځکه خلاص نه شل تر اوسه دشمنونه ای بابا ګیله من نشه پښتنو نه ابدالي وښود حضور په پاني پته غزنوي دشمن ته وښود طاقته ځان له جوړ کړو هندوستان کې شان شوکته دی مخ اړی د اشرافو کارنامونه دی مخ اړی د اسلافو کارنامونه ای بابا ګیله من نشه پښتنو نه اوسنو ظلمونه کومه د دا سواله اوسنو ظلمو ته کومه زه دا سواله دا اوده قوم دې بیدار کړي په کماله دی دې بچ کړي دشمنو د لوی جنجاله زه امید لرم د داسې شاه ظلمونه زه امید لرم د داسې شاه ظلمونه ای بابا ګیله من نشه پښتنو نه محمد جان به رسومه ستا پیغامه د دنیا په هر یو ګوټه په هر یو ګامه په پښتو کې به کومه زه کلامه دا آواز مې د زړه د منارونه دا آواز مې د زړه د منارونه ای بابا ګیله من نشه پښتنو نه ډېره مننه حاجي صاحب I'm recording from my book Keep the Dream Alive, a poem about Khushal Khan Khatak. So here we start. Khushal Khan Khatak. Let us step forward hand in hand, inspired by music of the band. I come from the famed Khatak tribe, equally skilled as a scribe, hailing from a mountainous terrain. Our people wield a fertile brain. Great Khushal Khan is our pride, pillar of knowledge and a true guide. Warrior, poet and a shining star, who spent whole lifetime in war, for tribal honors sake so grand, marching with a Khatak band, embarked upon uniting Pashtuns in midnight travels under hot noons. From Atak up to Kandahar, he shone like a twinkling star, a Sufi saint of the purest grain, indifferent to loss or gain. Past 500 years ago, but still his fame is aglow. Proud to be from his tribe, proud to be a poet and scribe. Thank you. من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو السلام علیکم. امید لرم چې ښه جوړ به یې.
زه یم تاسو سره نیغ په نیغه د بنونه پروفیسر ډاکټر عمر قيازقا̭يل. زه د وایس اف لندن د مینې یو جهان مننه کوم چې زه تاسو سره په دې نننۍ مشاعره کې شریک کړم. اوس به تاسو سره زه خپل یو کلام شریک کړم. د غزل مطلب دا چې حساس شي نو شاعر شي، چې شاعر شي قدردان شي. چې حساس شي نو شاعر شي، چې شاعر شي قدردان شي. په نبضونو باندې پوه شي، د نبضونو ترجمان شي. شعر عرض دی: هر څوک وایي چې انسان یم، کړي دعوه چې مسلمان یم. هر څوک وایي چې انسان یم، کړي دعوه چې مسلمان یم. انسان هغه دی چې پوها په معنا هم د انسان شي. بل شعر عرض دی: علم لویه سرمایه ده، خو که سوچ مو چیرې وکړو. علم لویه سرمایه ده، خو که سوچ مو چیرې وکړو. چې بې علمه وي څوک هغه په خپل ځان پورې حیران شي. بل شعر عرض دی چې دا مینا که نفرت دی، بس په دا خبره زړه خورم. چې دا مینا که نفرت دی، بس په دا خبره زړه خورم. زه چې څومره ورنږدې شم، هغه دومره زر روان شي. بل شعر عرض دی: مینه یو ځل په ژوند کېږي، مینه هر چا سره نشي. مینه یو ځل په ژوند کېږي، مینه هر چا سره نشي. ضروري نه ده په هر چا مهربان چې خپل جانان شي. بل شعر عرض دی جی: ستا د تورو نری ورځو، ستا د سترګو نه قربان شم. ستا د تورو نری ورځو، ستا د سترګو نه قربان شم. چې راوګورې سفر به د ژوندون راته آسان شي. او مینوالو اوس تاسو سره زه د دې غزل مقطع شریکوم. ته په زړه راورېږې د قایل خوبونه ورک شي. ته په زړه راورېږې د قایل خوبونه ورک شي. ته په زړه راورېږې چې نری نری باران شي. چې حساس شي نو شاعر شي، چې شاعر شي قدردان شي. په نبضونو باندې پوه شي، د نبضونو ترجمان شي. تاسو ټولو د مینې یو جهان مننه. والسلام. ما ته مکړو ملګرو، راځئ چې اول ځان باندې ما ته مکړو ملګرو. بیا پسته به د نورو خلکو غم وکړو ملګرو. راځئ چې اول ځان باندې ما ته مکړو ملګرو. کورونه چې موران دي او بچي نهر نهور دي. کورونه چې موران وي او بچي نهر نهور وي. نو څو پورې به ووایئ چې زغم وکړو ملګرو. راځئ چې اول ځان باندې ما ته مکړو ملګرو. انصاف چې په پیسه شي او پیسه هم د مارخ پشي. انصاف چې په پیسه شي او پیسه هم د مارخ پشي. نو څنګه به پرواز په بره سم کړو ملګرو. راځئ چې اول ځان باندې ما ته مکړو ملګرو. نو مینت باندې حق نه غواړو، په زوره به یې اخلو. مینت باندې حق نه غواړو، په زوره به یې اخلو. نو راځئ چې نن په دې باندې قسم وکړو ملګرو. راځئ چې اول ځان باندې ما ته مکړو ملګرو. پملاستا په خبرو انقلاب راوستل ګران دي. پملاستا په خبرو انقلاب راوستل ګران دي. نو راپاسئ دا تبلیغ چې چمپ چم وکړو ملګرو. راځئ چې اول ځان باندې ما ته مکړو ملګرو. شمال هر سړی تر خپل وسا پورې پړ دی.
شمال هر سړی تر خپل وسا پورې پړ دی نو جهاد بدر سره موږ په قلم کړو ملګرو راځئ چې اول ځان باندې ماتم کړو ملګرو نو راځئ چې اول ځان باندې ماتم کړو ملګرو بیا پسته به د نورو خلکو غم کړو ملګرو بیا پسته به د نورو خلکو غم کړو ملګرو ژوندونه ډېر د ستړی کم دردونه دي بې شماره ژوندونه ډېر د ستړی کم دردونه دي بې شماره خندا مې نصیب نشوه ډېر غمونه دي بې شماره بهیږي سپینې اوښکې مې په مخ لکه سیلاب بهیږي سپینې اوښکې مې په مخ لکه سیلاب راکړي مې اشنا رټ جوابونه دي بې شماره چې ښه چا سره وکړم خپل ښه راته بدیږي چې ښه چا سره وکړم خپل ښه راته بدیږي افسوس راشي ملګرو ازمیښتونه دي بې شماره دوکه نشه د خپلو په وعدو او قسمونو دوکه نشه د خپلو په وعدو او قسمونو زما سره یې کړي قسمونه دي بې شماره یا ربه زړه مې صبر کې د صبر طلبګار یم یا ربه زړه مې صبر کې د صبر طلبګار یم بېګا مې درته ډېر کړي سوالونه دي بې شماره ملنګ مزمل شاه په ازاخېلو کې اوسېږي ملنګ مزمل شاه په ازاخېلو کې اوسېږي د کلي ډېر خواږه خواږه یادونه دي بې شماره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو اول د تاسو تر خپل تعارف کوم سید محسن شاه محسن زمانون دی او د متنو ازاخېل اوسیدونکی او د بخاري پښتو ادبي جرګې صدر ذمہواری در سره او شاعرای آغاز مې د 1987 نه کړی او د صابر شاه صابر په فرمایش باندې او په وینا باندې زه یو غزل ریکارډ کوم تاسو په مخ کې وړاندې کوم ان شاء الله چې تاسو به خوښ شي غزل دی دا تاریخي غزل دی کسل زل سترګې سرې کم خپل یار تا کسل زل سترګې سرې کم خپل یار تا داسې نه راځي اشنا زما دیدار تا او د وفا په تمه تمه مې ژوند تیر کو د وفا په تمه تمه مې ژوند تیر کو هیڅ نظر مې اشنا نکړي انتظار تا او پولی ډیر په خوله خواږه وي بې حسابه پولی ډیر په خوله خواږه وي بې حسابه عملي ته ور تیار نه وي اقرار تا او د رقیب سره یوه کړي ماته بله د رقیب سره یوه کړي ماته بله ډیر خفه شم د خوبانو دغې کار ته او چې تمام عمر مې ښه ورسره کړي چې تمام عمر مې ښه ورسره کړي اوس کوشش د غورځولو مې کړي دار ته چې تمام عمر مې ښه ورسره کړي اوس کوشش د غورځولو مې کړي دار ته او شاعران هم بې وفا شول دروغ وایي شاعران هم بې وفا شول دروغ وایي زه مختورن کړم دلدار ته او کسل زله سترګې سرې کړم خپل یار ته او داسې نه راځي اشنا زما دیدار ته والسلام زما د نظم عنوان دی خوشحال خان خټک ته دا نظم ما دا لیکلی دی او په اول ځلې د یور وایس ټي وي د شیشې د لارې ټول پښتون کام ته او په خصوصیت د خوشحال بابا پاک روح ته ډالۍ کوم په هره خوا چې د خوشحال د تورې شړنګ تلی دی د ننګیالو ورپسې هلته کې غورځنګ تلی دی په لروبرې درز د تورې د تفنګ تلی دی کوم خوا چې تلی زمانې سره په جنګ تلی دی د پښتنو په نام و ننګ د سره تیرو خوشحال ښه مړنې د تیغ تفنګ او د شمشیرو خوشحال خوشحال نه بازو د وختونو په نبضونو پوهېدو پتو پښتو سره د مینې په لفظونو پوهېدو خوشحال نه بازو د وختونو په نبضونو پوهېدو پتو پښتو سره د مینې په لفظونو پوهېدو خو په کول اقرار باندې مینو په لوزونو پوهېدو په نزاکت د وخت خبرو په رازونو پوهېدو نړۍ منلی یو پښتون عظیم سالار و خوشحال سرخیل د رزم و بې مثله شاسوار و خوشحال خوشحال د تورې مړنې او د قلم مړنې یادیږي ځکه په هر لور په درست علم مړنې د زمانې په سر پوهېدو د زیر و بم مړنې یاد په تاریخ کې د پښتون د داسې کوم مړنې
په عقابي خصلت مین ډک د غیرت و خوشحال بهر زخار یو مثال د ذکاوت و خوشحال خوشحال د امن پیامبر په الفت مینو د اتفاق لمبردارو په قومیت مینو خوشحال د امن پیامبر په الفت مینو د اتفاق لمبردار په قومیت مینو په حکومت باندې مین په شرافت مینو خټک ټول غیرت په غیرت مینو د حکمت ډکو دانشور و مدبر و خوشحال سبی مثال با کمال مفکر و خوشحال خوشحال خان خټک په 1414 کال کې د خیبر پختونخوا منطقه کې دنیا ته راغی او په دغه منطقه کې په 1489 کال کې خاورې ته وسپارل شو. د خوشحال خان اثار په بیلابیلو پوهنو کې په میراث پاتې شوي دي. د دې اثار په اړه ځینې پوهان وایي چې شمېر یې 288 او دا اثارونه په تفسیر، شعر، ادب، فقه، حدیث، فلسفه، طبابت، منطق، حکمت باره کې په میراث پاتې شوي دي. د دوی مشهور کتابونه هندوکو نامه، د بلخ بدخشان د سفر گزارش داسې یو سفرنامه ده. کلیات دی خوشحال خان خټک تقریبا 40,000 بیتونه لري. نور کتابونه یې طبنامه، فراقنامه، بازنامه. خوشحال خان پښتو او په دري ژبه باندې شعرونه ویلي دي. Thank you for watching this program.